په دې ویډیو کې مونږ په معادلو کسرونو باندې غږیږو. نو راځئ داسې فرضوو چې مونږ سره شته دی 3/4 کسر او مونږ دا وایو چې دغه 3/4 برخو سره څو دانې اتمې برخې مساوي کیږي. څو دانې اتمې برخې مساوي کیږي. یا د دې د پوښتنې نښې په ځای دلته یو توری ورته لیکلی شم، زه درته ورته لیکمه چې جیم. نو 3/4 برخې مساوي کیږي جیم دانې اتمې برخې سره. نو دا جیم به څو وي؟ نو مخکې له دې چې تاسو ته ووایم چې ویډیو ودروئ او دا حل کړئ، زه به تاسو ته لږ څه اشاره درته درکړم. راځو موږ دغه 3/4 په شکل کې ښیو. دلته داسې یو څلور ځولي رسموو او دا موږ په څلورو مساوي برخو باندې ویشو. دا یو، دا د دوه، داسې فرضوو چې دا برخې سره مساوي دي. او له دې څخه اوس موږ دغه 3 برخې پکې ښیو. دا 3 برخې، دا 3 برخې، دا به موږ سره مساوي شي. یوه دا برخه، یوه دا برخه او یوه به دا برخه پکې وښیو. دا موږ سره 3/4 برخې شوي یا 3/4 برخې. اوس راځو موږ همدغه په اتمه برخه کې ښیو. نو راځو یو ځل بیا داسې څلور ځلي رسموم دې غوندې او دا ځلې به د څلورو پر ځای په اتو برخو وویشو. خو یو ځل به یې په څلورو وویشو چې لږ کار اسانه شي. دا شوی څلور مساوي برخې. اوس به د هره برخه په دوه برخو وویشو. دا دوه شوې، دا دوه شوې، دا دوه شوې، دا دوه اتمې برخې شوې او دا اتمې برخې. اوس موږ سره اته دانې برخې شوې. اوس ویډیو ودروئ او تاسې وګورئ چې څو دانې اتمې برخې له 3 دانې څلورمو برخو سره مساوي کیږي. نو راځو موږ وینو چې دلته دغه اولنۍ څلورمه برخه چې ده دا مساوي کیږي له دغه 2 اتمو برخو سره. دا برخه که موږ توره کړو، دا د دې دا دویمه څلورمه برخه دغه 2 اتمو برخو سره مساوي کیږي او دغه څلورمه برخه دا مساوي کیږي له دې 2 اتمو برخو سره. نو اوس موږ څو دانې اتمې برخې رنګ کړې؟ 1 2 3 4 5 6. موږ شپږ اتمې برخې، دلته 6/8 شو. 6 اتمې برخې موږ رنګ کړلې. نو 6/8 برخې دا مساوي شوې له 3/4 برخو سره. نو دلته موږ لیکلی شو چې جیم مساوي شو له 6 سره. اوس راځو یو بل مثال کارو. دلته موږ سره دا دوه دایرې دي. دا پورتنۍ دایره موږ په 6 مساوي برخو ویشلې. دلته موږ ګورو چې هره برخه 1/6 ده او له دې څخه 1 2 3 4 برخې موږ ترېنه اخیستې دي. نو دلته موږ داسې کار کړی دی چې 4/4 یا 4/6 برخې دي. اوس دا معلومول غواړم چې دغه لاندې دایره کې څو دانې درېیمې برخې مساوي کیږي له 4 دانې شپږمو برخو سره. نو لیکو چې څو دانې درېیمې برخې، یا د دې د پوښتنې علامې په ځای دلته یو توری هم لیکلی شم. هلته ورته لیکمه چې دال. دغه دال توری څو دانې درېیمې برخې کیږي. یا په بل عبارت موږ لیکلی شو چې 4/6 دا مساوي دی له څو سره؟ دال برخې درېیمې. یعنی دغه دال څو دانې درېیمې برخې کیږي چې دا مساوي یا معادل شي له 4/6 کسر سره. نو د دې یوه طریقه ده چې موږ راشو دلته وګورو چې دغه 1/3 برخه چې دلته کومه ښکاري، دا چې ما په رنګ کړه دلته، دا مساوي ده له 2 دانې 1/6 برخو سره دې ځای کې. او دا صحیح هم ښکاري ځکه که چیرې موږ دغه 1/2 برخه په 2 نور برخو ویشو، دا هم 1/6 کیږي او دا هم 1/6 کیږي. نو دا 1/3 برخه ده، دا مساوي ده له دغه 2 1/6 برخو سره. خو زموږ پوښتنه ده حتما نه ده. دلته راځو، دلته موږ سره 2 دانې نورې 6 برخې دي کوم چې مساوي دی له دغه 1 دانه 3 برخې سره. دلته دا لږ څه بیل لیکل شوی دی، خو موږ کولی شو چې دا که چیرې دا موږ دلته راواړو، موږ دا کولی شو چې دا برخه راواخلو، دا برخه له دې ځای نه لرې کړو، دا ځای سپین کړو او د دې په ځای دا یوه برخه دلته رنګ کړو. نو موږ سره دا 2 دانې 6 برخې دلته څنګ پر څنګ شوې. اوس موږ پوهیږو چې دغه برخه، دا برخه، دا 2/6 برخې دا مساوي دي له دغه
دریمې برخې سره، یو دانه دریمې برخې سره. راځو دا رنګو داسې، دا مساوي شوله د یوې برخې سره. نو څلور دانې شپږمې برخې دا معادل دي د دوه دانې دریمو برخو سره. نو د دال ځواب شو، مونږ لیکو چې دال مساوي شوله دوو سره. نو څلور شپږمې برخې مساوي شوې له دال دریمو برخو سره، یا څلور شپږمې برخې مساوي دي له دوه دریمو برخو سره.